نه دي دې ته وایي مچو ځای دې ځای کې کاڼی کېږدو تیږه دې ځای کې کېږدو دا داسې ونیسو او داسې تاوو او بیا دا یو طرف خوشي کړو ګاز هغه بیا نښه پکې ویشتل کېږي نښه هم ویشتل کېږي او سړی هم پرې صحیح ویشتل کېږي که په دې ویشتلی شي بس بیا د خیره بیا برابرېږي دلته خو د پخوانه چې دي زمونږ غوزان ورته وایي چهارمغز ورته بعضې خلک وایي په نورو ولایتونو کې دا خو د دې که د ووایو چې هماغه پخوا نه دي چا کرلي نه دي هماغه چې شنه شوي دي هماغه شان دي څانګې را پرې کوو په هغې باندې دا جوړو دا دې لپاره دي چې دا زمونږ وړې جنکۍ دی د پټوله ځي سابه کوي پټوله ځي سابه کوي نو هغه په دې کې کوي دې کې کوي نو دا چې ډکې کوي بس بیا راځي کور ته راوړي په دې کې د تعلیم سره علاقه زیاته ده خو که پاتې دی یا د غربت د لاسه پاتې دی خو زیاتتر د غربت د لاسه زمونږ د تعلیم هغه چې کوم لوړه کچه باندې کېږي عالي تحصیلات هغه د غربت د لاسه پاتې دي چاړه خو د تیره نه دی چې موږ خوږ نه کېږي تیر خو به خوږی نه ده نه تیره دی داسې تیره ده چې تا خوږ کي پسه بیا لالیږي که نه نه دې باندې خو دا لالیږي بیا به د دې په شانته چې اوسپنه جوړوي هغې باندې لالیږي په هغه باندې لالیږي ماشاءالله ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی دا یو نمونه ده دغه پړې ونیسه پړې ونیسه ډاکټر صاحب څنګه ډډه داسې اوچته څنګه ورلاندې نه شم په شاته ورشه ته لنډ یې هغه لوړ دی وای ظالمه د خدای دې سره څنګه اکیده بېرته والکه دا څنګه راوړو دا د غره خلک دي والا چې همتناکه دي بل قوي دي پخوا به مونږه دې کې پالي دې ته وایي پال دا چاړه ماته راکړه یو بل ځای پکې دی هغه ته وایي پال دا پانې ده دغه داک لکه د دې یو بل لرګی ته پاتې شوی دا دی لرګی لرمه راوړی مې دی دا په دې باندې به همداسې لاس ایښودلي او دا په غویانو کې اچولي او غویان به کش کول او دا پټي به پې وکول په دې باندې د ټریکټر په ځای باندې او روزمره چارې خو دا دي چې دلته خو کاروبار داسې خاص نشته نو یو دغه تعلیم دی چې هلکان تعلیم کوي او بیا د کور کلي د پټي چې کوم کارونه وي دا کوي او نور داسې دلته څه نشته دی چې ځوانان پکې مصروف وي او کار وکړي هم چې کله د دولت د خوا نه یو څه پروژې راشي نو په هغې کې مصروفېږي نور دلته غربت زیات دی او کارونه کم دي خو د پټیو نه چې د شیان راوخېجو جوار زه هم ګوره رومیان کرمه خپل پټیو د رومیانو خو ګاډی راشي ورته خلطې ورکړه بس ظالمه د خدای هغه خشاوه دې لیدلې ده اوس ته د خپل نه رالي څه دی سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو لیدونکو ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان یو لرغوني ولایت ښایسته ولایت شینکي ولایت کونړ ته راغلی یم که څه هم کونړ ډېر ښایستونه لري خو نن صرف د شیګل او د شینګرګل کلي دا ښایستونه در باندې ګورم دلته له ځوانانو سره قومي مشرانو سره او همدارنګه د دې سیمې اوسیدونکو سره خبرې اترې کوو په رسم و رواج او لږ څه پخواني حالت ته هم ورځو پخواني حالت پوښتنې هم ترېنه کوو چې هلته څنګه ژوند و اوس څنګه ژوند دی را سره پاتې شئ دغه خپرونه تر پایه را سره ننداره کړئ زه باور لرم چې د دغه سیمې د ښکلاو همدارنګه د ځوانانو له خبرو به تاسې ډېر خوند واخلئ را سره پاتې شئ دا خپرونه په ګډه مخته وړو
سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو ډېر زیات خوشحاله یم چې د دنګو غرونو په منځ کې یو ودانۍ ته راغلی یم چې ډېره ښایسته ده او د دې کلي یو مخور او قومي مشر راسره ناست دی زه ډېر خوشحاله په دې یم چې قومي مشران او همدارنګه زموږ ځوانان او په ټوله کې د دې سیمې وګړي د خپل هیواد لپاره کار کوي زحمت وباسي او هر هغه څوک چې یوه خښته پر بلې خښتې د دې لپاره ږدي چې زموږ وطن آباد شي هغه زما اتل دی نو د دغه مشر نه زښته زیاته مننه چې په دغسې ځای کې ځان لپاره او د هیوادوالو لپاره یو ښایسته دیره جوړه کړې ده او یو ښایسته ځای جوړ کړی تر څو هغه سیلانیان چې د جلال آباد نه کابل نه بل ځای نه راځي دلته ورته د ناستې ځای او یا فرصت برابر کړي له همدغه مشر سره غږیږو سلام ستړی مشر په خیر راغلی ستاسو ستړی مشر په خیر راغلی ډېره زیاته تا دې وطن ته دې منطقې ته په خیر راغلی خدای دې هر کله راول او نور د خدای داسې کسان زموږ دې منطقې ته راولي چې د دې منطقې مشکلات نورو ځایونو ته او لوړو مقاماتو ته ورسوي ډېره زیاته مننه حاجي صاحب خدای دې سلامت لره ژوندی اوسي حاجي صاحب په ډېرې بخښنې سره که نوم دې راته واخلي زما نوم فضل رحیم دی او د کونړ د ولایت د شیګل د ولسوالۍ د شنګرګل د کلي د کندورو د کورونو اوسېدونکی یم ډېره زیاته مننه حاجي صاحب خبرې به کوو خو زما لپاره چې یو څه ډېر جالبه دي هغه ستا په خپو کې دغه کیړۍ دي یا څپلۍ چې د وښونه جوړ شوي دي دغه باره کې راته ووایه چې دې ته څه ویل کېږي دې ته موږ د دروزو څپلۍ ووو د دروزو څپلۍ ورته ووو دا تقریبا د 200 کاله مخکې زموږ دا رواج و چې دا څپلۍ مې پخوا کولې دې منطقه کې او دا موږ دا شولې چې ورته وایي شولې او دا وریجې چې ته کېږي دا دغه شولو د وښو نه جوړوو او بیا یې پخوا کوو زو غرونه او غرونو کې او په هواره کې په دې څپلو کې موږ ګرځو او شکېږي خو نه دا زر نو شکېږي خو زر خو یو جمعه کار کوي یو جمعه بعد بیا موږ په خپله جوړوو که نه نو مشکل راته د دې نه بې پیسو مقصد دا پړي دا چې ګورې دا موږ په خپله غړو او دا موندنې جوړوو بیا په دې کې دا نو جمعه بعد بیا نورې جوړې کړو په دې ترتیب باندې سیلان نه چلیږي نو ډېر ښه دی ډېر ښه دی دا راته ووایه حاجي صاحب چې دا خپله اوس جوړوی شي شخصا ته خپله نه زه خپله نه شم جوړولی خو زما کلیوال دی هغه هم بېچاره که اوس مریض دی هغه یې راته جوړوي هغه ته د دې جوړولو په بدل کې پیسې ورکوي نه زمونږ خو بس دا دی چې یو بل سره قومي دستور دی خدایي کارونه کوو یو بل سره او دا مله خدایي ډېره مننه حاجي صاحب یوه خبره بله چې ستا په دې دیره کې ما یو څه جالبه ډېر ولیدل یو دا لاټین پروت چې دا لاټین دې څنګه ایښی دی اوس هم د دې نه استفاده کوئ که څنګه دا بیا په دې ایښی دی چې زمونږ پخوانه په ډیوو کې به هم دغه کول دا ډیوې ما هغه ته ډیوه مې لا نه ده راغوستې پیدا کړې ما ویل چې دا کېدم خو موږ به ډیوې لګولې ډیوو نه چې لږ وروسته اول به موږ شونټۍ وه شونټۍ ورته وایي د غره لرګی دی هغه به هم لګوو او هغه به هم د نغري د اوسپنې نغري به و زموږ د خاورو نغري به و نغري 3 پښې لري نو په یوه پښه باندې به هم دا شونټۍ کېښودله او رڼا بیا کوله او د هغه وخت سره به ورته موږ چا چې سبق وو نو دغه ته به مو وو د لاټینونه نه وو ډیوې نه او د شونټۍ نه هم کار اخیست بیا چې لږ مترقي شو دا لاټینونه پیدا شو د دې لاټینونو پسې وروسته بیا ګیس ورته وو هغه پیدا شو بالکل د ګیس نه وروسته بیا دا د برق مساله پیدا شوله چې لږ سولر شو دا حساب نو دا ما د خپل هغه ژوند د تاریخ په اساس باندې ښودلی او دا پچې دې ځان سره دلته حاجي صاحب ایښي دي چې دا دې څه دپاره ایښي دي او دا څنګه جوړېږي دا دې باندې دا موږ د دې غره کې بوټی دی د هغې نه نرۍ څانګې را پرې کوو په هغې باندې دا جوړو دا دې لپاره دی چې دا زمونږ وړې جنکۍ دی د پټوله ځي سابه کوي پټوله ځي سابه کوي نو هغه په دې کې کوي دې کې کوي نو دا چې ډکې کوي بس بیا راځي کور ته راوړي په دې کې نو دې کې به څومره ځای شي بیا د کور ګزاره پې کېږي په دې دا خو مقصد دا دی چې دا یو نمونه پرته ده نور دې نه موږ غټې جوړو چې هغې کې تقریبا 2 کیلو 3 کیلو
سابه ځایږي بالکل. هغه حاجي صاحب یو خبره بله چې ما ته چا ویلې ته د لرګیو نه وسلې هم جوړې رښتیا؟ لرګیو نه وسلې ما هم جوړې کړې دي یو مې جوړې کړې دي بچو نه راسه شته چې په هغې باندې به پخوانو اصحابو جنګونه کول هغه نامونه راسره شته دغه چې ایښي دي دا مې د ښودل راواخلم اجازه ده؟ مهرباني ده زه بیا تر راواخلم درنو ملګرو دا وګورئ حاجي صاحب بس دلته چاړه خو د تېره نه دی چې موږ خوږ نه کېږي تېر خو به خوږی نه ده نه تېره دی نه داسې تېره ده چې تا خوږ کي ښه پسه بیا لالیږي که نه نه دې باندې خو نه لالیږي بیا به د دې په شانته چې وسپنه جوړوي هغې باندې رالیږي په هغه باندې رالیږي ماشاءالله ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی دا یو نمونه ده قلم په لاس او توره قلم په یو لاس کې مې قلم په بل لاس کې مې توره او د وطن د آبادۍ لپاره د وطن آبادي زما ارمان واه ډېر ښه دی ډېر ښه دی دې ته موږ دې ته یو دا پخوا به موږ دې کې پالي دې ته وایي پال دا چاړه ماته راکړه یو بل ځای پکې دی هغه ته وایي پال دا پانې دغه دا کلکې د دې یو بل لرګی ته پاتې شوی دا دی لرګی لرم راوړی مې دی دا په دې باندې به همداسې لاس ایښودلي او دا په غویانو کې اچول او غویان به کش کول او دا پټي به پې وکول په دې باندې او د ټریکټر په ځای باندې به دې نه کار اخیسته او حاجي صاحب دا څه شی دی دا کریچ دی کریچ موږ تاسو ته وایو کریچ په دې څوک څه کوي په دې باندې به مخکې موږ دغه کول دا جهاد او جنګونه به په دې کول یو به ډال راسره یو به داو یو ډال او یو به داو په دې باندې به مقصد یو بل سره وهل پخوا موږ د دې نه هم نه لیدلو مقصد دی چې دا به په دې باندې جنګونه کول حاجي صاحب بل شی درته ښیم دا څه شی دی راوړی دی دا څه شی دی جوړ کړی دا مچوزه ده مچوغزه دا نومونه یادول هم غواړي نو ما خو سړی خو 2 هفتو کې دا ایله یو نوم یې یاد کړي او که دا خو نومونه دي دې ته وایي مچوزه دې ځای کې کاڼی کېږدو تیږه دې ځای کې کېږدو دا داسې ونیسو او داسې تاوو او بیا دا یو طرف خوشي کړو ګاز بیا نښه پکې ویشتل کېږي نښه هم ویشتل کېږي او سړی هم پرې صحیح ویشتل کېږي په دې ویشتلی شي بس بیا د خیره بیا برابرېږي او هغه دی دا هنر غواړي که نه هر سړی کولی شي نه دا خو مقصد اول کې سړی پرې نه پوهېږي خو مقصد وروسته بیا چې یو ځله پریکټس وکړي نو بیا پوهېږي که نه دلته دا یو طرف یې چې دی دا لاس کې بیا نیسي دا یو هیله کوي هغه تاویز وواخلي نو لږ تعلیم غواړي دغه غواړي پریکټس غواړي حاجي صاحب د خپل ژوند یو کیسه راته وکړه څوک به تا خو ویشتی نه وي په دې باندې په ځوانۍ کې په ماشومتوب کې نو په دې باندې موږ داسې و چې د هغې غر چې ګورې دې بېخته چې دا سړک دی په دې سړک باندې دغه بل قام دی او دا موږ چې د خوړ دې غاړې دا بل قامي هغه ته لازمي وایي موږ ته سلیمان خیل سلیمان خیل نو بیا به هغه ځوانان هلته سړک له راتله دغه سړک له مرچې به هم جوړې کړي هغه به هغه سړک له راتله موږ به دې غاړه په دې پټو کې وته او یو بل په دغه مچوزو سره یو بل وشتو ولې ویشتل سره او بس چې شي لانجه وه هېڅ به لانجه نه وه یو وړوکي به شیطانت وکړي یا به یو کس غرګی را ګزار کړ موږ به پسې شروع وکړو نو کله به مکتب له تللو په لاره کې به بس یا جنګ وکړو یا څه وکړو بس یا به هغې مخکې شو یا به موږ مخکې شو بیا به سره دلته جنګ کوو حاجي صاحب زموږ په وخت کې خو اوس چې کوم دی که نه کرکټ دی والیبال دی دا شیان دي ستاسې په وخت کې کله چې تاسې ځوانان وئ ستاسې هغه لوبې څه وې چې تاسې به په کلیو بانډو کې کول زموږ لوبې دغه و دا موږ ته خسۍ و خسۍ دا یوه پښه به همداسې نیوله او دا یوه به هم راجګه جګه نیوله په یوه پښه به تللو نه هغه خو لوبې سیستم هم دا و چې په یوه پښه به ځې بل ته به مو ویله ټیټۍ یو کس به دغه دیواله ته ودرېده او دا بل به د دې ځای نه ورمنډه کړې چت به دې شاته ورخوته بیا به ما ته یوه نښه ورته ایښې وه یا چې هغه به ووهې که هغه به یې ووهله صحیح ده که ودرې وهله دا به غلط شو نو بیا به مو بل ته مو ویله میلا توده داسې لوبه وه چې د دې کوټې سرونو باندې
یا په هوار یو میدان کې یو له بل له به همداسې لاسونه ورکړي وو او 10-12 کسان به سره داسې تاوېدل داسې به تاوېدو او یو ته به ویل شرمخ دی هغه ته به یو کس به و هغه د هغه نوم هغه به شرمخ و هغه به رامنډه کوله د هلکانو به یو هلک نیوه که دا هلک به یې جدا کړ نو هغه وګټله که جدا به یې نه کړ دیو به په لتو وو داسې به تاوېدل او دا حالت به همداسې والی چې دا رانږدې نه شي دا سړی که د نه جدا نه کړو بیا تاسې ګټله بیا به ګټله دا لوبې وې زموږ حاجي صاحب ستاسې د وخت هغه وخت کې رسم و رواج چې د ودونو د غمو او اوس چې کوم رواج دی کوم فرق پیدا کړی ډېر فرق پیدا کړی مخکې هغه وخت خو فیوډالي نظام و فیوډالي نظام کې خو مقصد دا دی چې د ښځو ازادي هغه موږ به چې ودونه وو واده به په دې لارې به روان وو غټ ټلار باندې به چې روان وم ښځې به ګډېدلې په دې میدان باندې او بس یو سړی به زمونږ داسې و دا خو رسم و رواج نه شو دا خو شوخي وه نه شوخي نه وه دا رواج به نه و دا زمونږ داسې وو همدا دا سیستم دا خو دې خپله ناپوهي وه چې دا کار یې کوو دا خو رواج د یو قوم پورې نه تړل کېږي یا داسې وو قوم پورې رواج یې دا نه دا خو زمونږ د قوم کې دا رواج و بیا به موږ او تال ته دغه کوله دی ونه کې به مو ته یو شی تړه یو چرګ یا مثلا یو غوټه یو شی هم تړه او دې خلکو ته به مو ویلې چې تاسې دا ونه شته نو ناوې نه شئ بولی او که وبه وشته نو بیا به ناوې روانه کړله او هغو به نښه ویشتونکي هم راوستو ځان سره نو هغه څوک چې به د دې طرفه تلله د هلک د طرفه هغه به ځان سره دا کسان بول چې دا نښه ولي حاجي صاحب تا خپل ځان سره څوک بوتلی و نښه ویشتونکي زما خو داسې و چې زه دغه ومه ده نو پلار او مور نه یو کس ومه او زما واده داسې و چې ډېر په داسې تکلیف سره مو که ډېر نښه ویشتونکي هم پکې نه وو اوازې دا د لوبې پکې د سړو او د ښځو وې خو دغه نه و دا نښه یې رانه نه غوښتله ما خو سر ګزاره وکړه ما سره او ولور دې ورکړی و هغه وخت کې یاره ولور مې ورکړی و ورور مې ورکړی کله چې دې ورکوو خفه وي که خوشحاله هغه وخت یاره مقصد خوشحاله ځکه یو خو واده و دې ته خوشحالې دي او پیسې درنه تللې دې ته به خفه وي نه پیسو باندې خوشحاله زه ومه ځکه چې زما هغه وخت کې ماموریت و او پیسې دونه نه وې 4-5 روپۍ رانه اخیستلې نو په هغې زه نه وم خبر افغانۍ ډېره مننه حاجي صاحب چې را سره وې خبرې اترې دې را سره وکړلې پخوانۍ کیسې دې وکړلې موږ د یو څو کاله وروسته بوتلو هغه منظر دې را باندې وکړ بېرته راغلو نو له تا ډېره سخته زیاته مننه کور دې ودان زمونږ د دې د منطقې بعضې مشکلاتونه یې که نه دا به موږ وکړو چېرته څوک واوري نو ډېر به ښه ځکه چې زمونږ اوس یې دا اوس واله ولیدلې ده او دوه کلي څه چې 3 کلي موږ واسې ناست دي او په دغه باندې داسې غریبانان خلک دی چې هغه سیمنټ پکې لګوو هغه د اغوستو هم نه او موږ مقصد دی چې په دغسې تکلیف اوس ګوره په دې دغه ته راپورې وتې په دې خوړ راپورې وتې ګوره په ژمي کې موږ ته تکلیف او په اوړي کې موږ ته تکلیف ځکه ژمي کې اوبه یخې دي چې ښځې راپورې وځي هغه مشکلات دي ځکه چې تیږو نه شي رادنګلی نو هغه زنانه پیسې راوچتوي نو هغه عورت یې هم ښکاره شي او مقصد دغسې د اوړي موږ ته مشکل دی چې اوبه ډېرې بیا په دې پلنو شو پورې وتلی زنانه مردانه ټول مشکل دی دا سړک زموږ دغه سړک سره زموږ په دې کلي کې یو ځای شوی دی خو که دا پل وي نو موږ آسان په دې طرف هم تللی شو په دې طرف هم تللی شو او که دا پل نه وي نو موږ دغسې مشکلات سره مخامخ یو دا 3-4 کلي په دې طرف باندې پراته دي دا د سلیمان خیل په غاړه او یو کلینیک نشته یو څوک هغه څه ګرځنده کلینیک هم دلته نه راځي نو ډېر زیات مشکلات دي زموږ خدای دې وکړي چې لوړ مقامات څوک یې واوري او زموږ په دې حالاتو باندې ډېره مننه حاجي صاحب ډېره زیاته مننه کور دې ودان او ستاسو خدای کامیاب لري او خدای دې
د ښه خدمت کولو توفیق درکړي. ډېره زیاته مننه. د حاجي صاحب خبرې مو واورېدلې او بالکل زه په دغسې مشرانو ډېر زیات ویاړم په دې خاطر چې د خپل قام غم ورسره دی، د خپلې ټولنې غم ورسره دی. د څو کلو غم یې راته وخوړ. دی وایي چې په دغه پول باندې یوازې یو سلمان خیل نه دي پراته، څو قومونه دي، څو کلي دي. که دغه ستونزه حل شي او بل د کلینیک یادونه یې وکړله، زموږ مسؤلین به دا غږ اوري، انشاءالله چې رسیدګي به ورته کوي. درنو لیدونکو، د مشر خبرو سره سم بلې برخې ته ورځو، راسره پاتې شي. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو ملګرو، د ښایسته تاریخي او لرغوني کونړ په ښایسته دره کې د شیګل دره ده او شینګرګل کلی دی، دلته راغلي یو. دغه ځوان ګورئ، سهار چې څنګه د لمر سرک راوخته، دی پورې غره ته تللی و او د هغه ځینې دا د غوړګو پنډ راوړ چې څومره به وزندار یې، ما ته خو پته نه لګېږي ځکه ما کله دا اوچت کړی نه دی، خو نن هڅه کوم چې دا اوچت کړم چې زه یې اوچتوی شم که نه. خو دا خو طبیعي خبره ده، چېرته زموږ طاقت او زموږ توان او چېرته د کلیوالو بیا د دغه ځي خلکو، ځکه د دوی ټول عمر همدغسې په سیاحت کې او په دغه غرونو کې تېرېږي، نو طبیعي خبره ده چې صحت به یې ډېر روغ وي زموږ پرتله. له همدوی سره غږېږو، راسره پاتې شئ. سلام، ستړی مو شو، په خیر راغلی. کور ودان څنګه یې؟ الله دې خوشحاله کړي. ډېره مننه، کور ودان خوشحاله اوسئ. نوم مبارک دی؟ علم خان. علم خان، د خپل پنډ نه څنګه لرې تښتېدلی؟ ستړی کړی خو به ډېر نه یې؟ والله ستړي کړي. ته لږ دې خواته شه. څومره وزن به یې ده؟ والله سه معلوم دارن نه دی. څو کیلو به یې؟ تقریبا دغه 50 نه به کوي، 40 کیلو خو ښه به یې. 40 کیلو. او څومره لرې نه دې راوړو؟ کوم ځای نه دې راوړو چې راته ښودلی شي؟ دغه مخامخ دغه څېړو نه راښکته دغه ساحل چې ده، څېړو نه ښکته. ولې دا خو دلته نږدې م دي، ولې دلته نه کوې چې دونه لرې تللی؟ دا د کلیوالو دی. کلیوالو دي؟ هغه د چا دي؟ هغه د چا دي؟ مشترکه دي. مشترکه دي او دې کې ته حق نه لرې؟ دا خو د کورونو خوا شاره که نه خرابېږي. او که زه ورته په عذر ورشم چې خیر دی، یو 2 پنډه ورته ورکړې، در به نه کړي ته؟ ولې نه ورکړي؟ ته خو مېلمه یې درکوي. نه تا ته ښیم، زه پرې څه کوم؟ نه زه کلیوال یم، زموږ ساحه معلومه ده. ښه، ساحه معلومه ده او بل چا په حق کې تېری هم نه کوئ. ښه. او سهار چې تلې چای دې څښلی و که نه؟ چای مې اوس چای دې څښلی و؟ او دا په ناره نه کېږي. ښه، په ناره نه کېږي. او سهار دې څه شی وخوړل چې تلې؟ ډوډۍ چای مې اوس. صرف ډوډۍ او چای؟ بس. نه نور ترکاري چای ورسره؟ دلته ډاکټر صاحب سره راتلم، نصرالدین افغان زما ملګری دی، هغه راته ویل د دې سیمې خلک چې دی وایي د غوا غوړي ډېر خوري. رښتیا وایي؟ هو چې څو غوا ولري خوري. نو ته په دې غره کې هم غوا نه لرې؟ نه نشي یاره، غوا نه لرم. ولې؟ ولې؟ ساتلی نه شي، اخیستی یې نه شي، څه وجه؟ نه اخیستلی نه شو، ځکه چې اوس وس یې نه لرو. وس یې نه لرئ. او ژوند څنګه تېروئ؟ ژوند دلته خو چې مالداري ونه کړي، دلته خو ځمکه دومره نه ده چې سړی وکري، او یا دلته چې پروژې نه دي چې ته پکې کار وکړي. دا غوړاس کې چې راوړي دا خو ایله د اور کېږي. ژوند څنګه تېروئ؟ الحمدلله تېرېږي، هسې چې موږ تل کلي هماغه رسېږي. خو څه کار باندې بوخت یې دم ګړی؟ به دې کلي کې کوم کار مار پیدا شم ما کوو نور. په دې کلي کې کار هم پیدا کېږي؟ هو پیدا کېږي. څه شي کار یي؟ چا بس کور جوړوي، هغه سره مزدوري کوو، بل شي هماغه مزدوري کوو، لاس مزدوري. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. الله تعالی دې ته نور هم همت درکړي. ته څه فکر کوې دا به زه اوچت کړی شم؟ هو سپک دی دومره نه. سپک تا دپاره دی چې دا دې ورزش دی او دا دې کار دی، ما دپاره خو ډېر وزنداره دی. ډاکټر صاحب اوچت به یې کړی شم؟ نه یاره څه خبرې، زه چې ځان ته ګورم دې پنډ ته ګورم، دا وړی نه شړی کېږي. خو بیا هم هڅه کوم، خو څنګه کېږي؟ اوچت کړم اوس همدغه پړی ونیسه. پړی ونیسه؟ ډاکټر صاحب څنګه؟ ډډه داسې اوچته څنګه؟ ورلاندې نه شم، په شاته ورشه. ته لنډ یې، هغه لوړ دی. وای ظالمه د خدای دې سره څنګه کېده بېته ولکه دا ته څنګه راوړو؟ دا د غره خلک دي ولا چې همتناکه دي، بل قوي دي. همت خو تا کې هم شته، قوي نه مړه دومره نه، دومره خو راکېشته دی. نو ډاکټر صاحب دومره سخت کار دی دې راوړل، دا چې به کله موږ پاکستان کې اوسېدو چې دلته به رالو، دې خلکو سره به چې زه کله غره ته لاړم، دوی به د دې ګېډۍ سره
دا منډې والې زور پسې نشم ورسېدی سره د ګېډۍ دوی سره د ګېډۍ به دوی زما نه مخکې راتله ولې چې هغه دې سره بلد نه وي دغه د غره د مزل سره د خوړ د مزل سره د دې تیږو سره که زما او ستا مقایسه وشي زما او ستا هم ټول عمر په ښار کې تېر کړی څنګه ځان کلیوالي کې تا نه تکړه یم نه کم از کم خو د پټیو نه چې د شیان راوخې جوار زه هم ګوره رومیان کرم خپل پټیو د رومیانو خو ګاډی راشي ورته خلطې ورکړه بس ظالمه د خدای هغه خشاوه دې لیدلې ده اوس ته د خپل نه رالي څه دی نه هغه چاته نه وایم خو زموږ دا روز هره زور او ځواکمن ورزش کېږي زه دې سره خبرې کوم بیا ما خبرې کوم صحیح دی ښه ډېره مننه کور دې ودان چې را سره وي خبرې دې را سره وکړلې ډېره مننه چې موږ سره ما سره جلال آباد ته ځي موږ سره وفات کېږي کابل چکر به در باندې ووایم کور دې ودان مننه ولې کابل ته نه ځې را سره پرون ته راغلو کابل نه پرون راغلې کابل کې څه کوې چېرته تلم چا سره مې کار ښه ډېر ښه او یخ دی یخ دی هلته دلته یخ ډېر دی که هلته هلته یخ او کله در باندې ګران دی که ښار کله را باندې ګران نو چېرته کابل ته تللی چېرته چا تللی سره مې کار خو هغه به دلته راغوښتی و دا ځای به یې هم لیدلی وې هغې ډېرو زه یو وم که ښه دلته دې ورته مېلمه پالنه نه شوه کولی نه نور کار نور کار دی ډېره مننه کور دې ودان چې را سره وي خوشحاله اوسې الله دې ښه لره الله دې سلامت لره ډېره مننه درنو ملګرو د دې ځوان ته دولاسي سلام چې دومره همت کوي سهار وختي موږ د کټه نه یو پاڅېدلي دي د هغه 50 کیلوي وزن راورسو دا هغه پورې غره نه واقعا چې ډېر همتناکه دي او ډېر قوي دي دا خلک ځکه چې قوي ارادې چې څوک ولري هغه په رښتینې معنا او په ټوله معنا قوي وي راسره پاتې شئ په همدغه کلي کې دغه خپرونه ثبتو تر تاسې ته رسوو درنو لیدونکو ستړي مشئ په خیر راغلی او لا هم شینګرګل کلي کې یو دغه نوم یې ډېر جالبه دی زما لپاره شینګرګل زه په شینګر باندې نه پوهېږم چې چیشته وایي خو ډېر ښایسته او جالبه په خوله باندې ډېر ښه اخیستل کېږي کني یو ځل یې ځان سره تکرار کړئ شینګرګل نو د دې سیمې ښکلاوې تاسې ګورئ دا شاته منظر به هم ګورئ دا کلیوالي ساحه به هم ګورئ او هوا به هم تاسو ته معلومیږي او سره له دې چې په عامه اصطلاح د دویم دسمبر میاشت ده دسمبر میاشت کې بیا عموما یخني ډېره وي دا ځای بیا هغسې نه دی لکه څومره چې موږ سوچ کوو یا زموږ د عقل تقاضا چې څومره ده ځکه دا ځای یو څه معتدل هوا لري ډېر خوندور هوا لري او یوه ښه خبره پکې دا ده چې نه دوړې شته دی پکې او نه پکې شورماشور شته دی ډېر ارام او ښایسته کلی دی د دغه کلي یو اوسېدونکی زما ملګری ښاغلي ډاکټر صاحب نصرالدین افغان سره خبرې اترې لرو راسره پاتې شئ ډاکټر صاحب ستړی مو شي په خیر راغلي مننه خیر اوسې الله دې خوشحاله کړه خیر راغلی زموږ کلي ته الله مو هر کله راوله ډېره مننه هر وخت راشي کورودان ډاکټر صاحب د دې کلي په اوضاع راسره وغږېږه څنګه دی کلی مو کلی خو ښه دی ماشاءالله زموږ کلی خو د شیګل کې چې زه وایم چې لږ ساحه هم پراخه ده او د نورو کلیو په نسبت ډېر زبردست ځای دی چکر دپاره هم مناسب ځای دی او زموږ د اوسېدو دپاره هم بهترین دی بلکل د دې کلي په میوجاتو که راسره وغږېږي دلته حاصلات د میوجاتو څنګه دي او څه پکې ډېر ښه کېږي دلته خو د پخوانه چې دي زمونږ غوزان ورته وایي چارمغز ورته بعضې خلک وایي په نورو ولایتونو کې دا خو د دې که د ووایو چې هماغه پخوا نه دي چا کرلي نه دي هماغه چې شنه شوي دي هماغه شان دي که ځنګلي ورته وایو بده به نه وي او اوس چې کوم دي نو په دې اخرو کې د مالټو باغونه جوړ شو او ورسره د سرو املوکو باغونه دلته زیات وکرل شو حاصل هم ډېر بهترین دی نتیجه ښه ده ډېر ښه نتیجه یې ده او دغه مالټې او دغه املوک دي او دغه چارمغز دی داسې شی نشته دی چې دلته حاصل یې ورکړی وي خو کېږي هر شی کېږي زموږ کور کې امرود شو انګور شو مالټه ده ورسره الوکاډ دي نو هر شی پکې کېږي هر څه ځکه موږ خپله کور کې تجربه کړې دي هر شی ډېر ښه حاصل ورکوي خو زیات چې اوس کرل شوي دي هغه املوک او مالټه زیاته ده ډېره مننه ډېر ښه معلومات دې راکړل یوه خبره چې زما په ذهن کې پاتې ده او د هر ځوان یې پوښتنه کوم د دې سیمې او د دې کلي د ځوانانو د تعلیمي کچې په اړوند که راته ووایې دلته تعلیم سره څومره علاقه لري او دلته نږدې
ښوونځی شته؟ ماشاءالله زمونږ د کلي د ټول شیګل د تعلیم سره علاقه زیاته ده خو که پاتې دی یا د غربت د لاسه پاتې دی خو زیاتتر د غربت د لاسه زمونږ د تعلیم چې کوم لوړه کچه باندې کېږي عالي تحصیلات هغه د غربت د لاسه پاتې دي او نور ماشاءالله هر سړی په سلو کې زه وایم که 98-99% د 12 نه فارغېږي حتما هر سړی کوشش کوي چې خپل بچي باندې تعلیم وکړي لیسم شته دی د انجونو لیسم په د اخرو کې جوړه شوه الله چې اوس د انجونو تعلیم بند دی خو لیسه شته او د هلکانو لیسم شته دی او بیا په رخصتیو کې بهترین کورسونه ورته جوړ شوي دي دا اوس په د اخرو کې زمونږ د شیګل چې کوم تعلیمي زمونږ مشران دي تعلیم یافته خلک دي او ډېر په لوړو پوزیشنونو کې کار کوي اوس د هغوی د خوا نه ډېر ښه کورس جوړ شو دلته زمونږ په للمکچ ورته وي په یو کلي کې نو دا چې کوم هلکان د 12 دپاره تیاری نیسي د کانکور د امتحان دپاره آمادګي وایي نو هغوی دپاره ډېر ښه کورس یې جوړ کړ بیا په بازار کې شته بیا په نورو کلو کې شته ماشاءالله موړي کې په دلته په هلالزو کلی چې ورته وایي زمونږ پاس په لچې کې مخکې وو نو ځای په ځای کورسونه شته د هلکانو د ښې راتلونکي دپاره او د تعلیم شوق او علاقه چې کوم ده په دې ځای وطن باندې بیخي زیاته ده په ټول شیګل کې یوازې به زه خپل کلی نه یادوم زمونږ ماشاءالله ټول شیګل او ټول کونړ کې د تعلیم مینه او هغه بیخي زیات دی او خلک تعلیم یافته دي الحمدلله ډېره زیاته مننه د ځوانانو په روزمره چارو همدارنګه د ورزش په اړه راسره وغږېږه ورزش خو دلته اوس خو مینه خو په افغانستان کې ټوله کرکټ طرف ته او کرکټ علاقه زیاته ده نو هلکان کرکټ کې ځای په ځای باندې په کونړ کې بیا عموما کرکټ دی بله لوبه نشته دی فوټبال او چې که بله لوبه وي ډېره کمه ده خو د کرکټ علاقه زیاته ده او هلکان ټول په ورزش کوي مازدیګر کې که ته وګورې نو په هر کلي کې لګیا دی هلکان کرکټ او روزمره چارې خو دا دي چې دلته خو کاروبار داسې خاص نشته نو یو دغه تعلیم دی چې هلکان تعلیم کوي او بیا د کور کلي د پټي چې کوم کارونه وي دا کوي او نور داسې دلته څه نشته دی چې ځوانان پکې مصروف وي او کار وکړي هم چې کله د دولت د خوا نه یو څه پروژې راشي نو په هغې کې مصروفېږي نور دلته غربت زیات دی او کارونه کم دي بالکل الله تعالی دې دا د غربت دغه سپېره لمن راټوله کړي او خدای پاک دې په هر وطن کې په هر کلي کې په هره ساحه کې د کار بلا دروازې خلاصې شي چې زموږ ځوانان تعلیم یافته ځوانان او هغه ځوانان چې تعلیم یې نه دی کړی هغو ټولو ته کار زمینه مساعده شي ډاکټر صاحب په وروستیو کې یو څه راته ووایه چې ستا په زړه پاتې او ما نه یې پوښتلی زما په زړه خو ډېر څه به نه وي خو بس ځوانانو ته کار پیدا شي او زما خصوصا چې زه درته وایم چې زما په زړه ارمان دی هغه زموږ د دې کلي پول دی چې زه د هر طریقه وي چې زه د خپل کلي ته یو پول برابر کړم که هغه د دولت د خوا نه وي که شخصي د خلکو په مرسته وي ځکه زموږ د کلي خصوصا زموږ سره بیا د څنګ کلي په دې کې ډېر لوی مشکل سره مخ نو زموږ دغه لوی مشکل دی نور مشکلات هم شته خو دا ډېر لوی مشکل دی چې موږ دا کلی زموږ د خوا شا کلي ورسره د پیړیو نه د دې سره مخامخ دي پول نشته او د تګ و راتګ او د ولایت سره د نورو کلو سره د نورو قومونو سره زموږ همدغه یوه لاره ده او هغه بې پوله ده نو په خوړ کې تګ راتګ په اوړي کې په پسرلي کې ډېر زیات مشکل شي نو زما صرف همدغه ارمان دی او نور خو بس الله دې وطن را جوړ کړي چې ځوانان په کار باندې شي تعلیم یافته شي او وطن هم پرمختګ وکړي دغه د هر سړي ارمان دی د هر افغان ارمان دی ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوسئ درنو ملګرو له همدې خبرو سره زموږ نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي د شینګرګل کلي نه اجازه اخلو او ځو بیرته جلال آباد او بیا کابل ته له تاسې درنو ملګرو ځانګړې مننه چې دا خپرونه تر پایه تاسې وکتله او د دغه سیمې ښکلاوې او د ځوانانو او د مشرانو خبرې مو واورېدلې په دې هیله چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي تر هغه چې یو ځل بیا له یوې نوې خپرونې سره زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه زما کیمرامین عزیز ارمان راځو او تاسو ته نوې خپرونه وړاندې کوو تر هغه په لایزال څښتن تعالی تاسې سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله پامه